دا بوتان ابراهیم علیہ السلام ته ورکړه چې دا بازار ته یو سو خرڅه او د دې متعلق دا اعلان وکړه چې دا د خدای دی چې د ټولو مرزونو دوايي ده زوی ورکي نور ورکي رزق فراخي بیماری لري کوي وغیرہ ابراهیم علیہ السلام باغ بوت چويست نخپه کې به ورته پړې واچو او په بازار کې به راخو او چغه به والی چې راشي دا هغه بوت ته چې سترګې شته په لیدل نشي کول خپې شته په ګرځېدل نشي کول خلای شته په خبرې نشي کول وګونه شته په اوریدل نشي کول خلکو بچ واوریدل وی به دا خدای مونږه سره چې نه پسترګو لیدل کولې شي او نه په وګونو اوریدل کولې شي ابراهیم علیہ السلام به ورته وی چې دغه شی دی کالی په سبب بیا دا چلو په بل سبب بیا دا چلو آخر دا خلق ورته راجمع شو چې بھئی دا څه خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه پسترګو لیدل کولای شي او نه په غوګونو اوریدل کولای شي او نه په خله خبرې کولای شي د ابراهیم علیه السلام د شان ته وګوره او د عقل د حق ویلو د پاره کومه لار جوړه کړه او کومه طریقه یې ورته وی چې خدانو تاسو داسې خدای نه دی خوښ چې هغه نه لیدل کولای شي نه اوریدل کولای شي نه خبرې کولای شي نه خپې شته په ګرځېدل کولای شي وینا ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې 300 شپې ته پراته دي خدا ټول دغه سیدی کړه د دې د زمانه 300 شپې ته خدایان وی دا ټول دا سیدی کړه د جهل عالم وګورن ورته وی چې نه ادا سینه دی هغه ارڅ کولې شي خدا ته چې کوم بوت خرڅه د کې دا کمال دی ابراهیم علیه السلام ورکه وای چې خدا والله العظیم چې دا په دې کوټه کې 300 شپې ته خدایان چې تاسو پراته دي چې دام زوی پرې ندم چې دا مې ټول ټوټې کړی ابراهیم علیه السلام دې یواز او پلار او ټول قوم او ټول قنبا خلاف او دې یواز د الله د دین د اعلا د پاره چې سړی ملا وتړي هغه ته د ملا تړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د اصلي ضرورت نه هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت دی چې یو ځل ملا وتړله بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپ دغه نه غیر چاپیری او دغه حفاظت کوي او چې یو الله دې مرګرش او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دې مرګري ټول کائنات دی دشمنی ستاسو څخه کولای شي عزیزان ابراهیم علیه السلام ته خپل قوم راغ جرازه میلې لزو نن زمون قومي ورځ ده جشن ده میله ده ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې انی سقیم ز بیمار دنشه انی سقیم پوره زمون په دې مبارک ملک کې
قسمه قسم خلق شي او یو ډله پکې داسې ده چې هغه دا شی نشانه کړی دی چې تاسو وایئ چې پیغمبران دروغ نه وایي نو ابراهیم علیه السلام خو بیمار نه و نو دې قوم ته یې ولې وویل چې انی سقیم عزیزان مرض یو دړه مرض دی او یو د بدن مرض دی چې سړی تبي نیوي تاسو اوس رښتیا ووایئ چې د یو پیغمبر قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وایي داغه پیغمبر زړه به جوړ وي که ناجوړه 360 بوتانې په کوټه کې ایښي او هغې ته خدایان وایي داغه پیغمبر زړه به څنګه کوي اوس بله خبره ده چې مونږ او تاسو چې څومره خلق زیات مرتد کېږي نو مونږ خوشحالېږو څومره خلق زیات خرابېږي مونږ خوشحالېږو ځکه چې مونږ ته هغه درد نه دی نصیب شوی چې کوم درد د پیغمبرانو ته مونږ لګیا یو خو مونږ ته هغه درد نشته ځکه چې زمونږ زړه د خدای کور نه چې زمونږ زړه د خدای کور شو هغې کې د بل چا څه کار دی چې بیا دننه راشي لکه مولانا روی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا قسم راشه زما دا سینه وشلوه او زړه مې بار راوباسه او بیا مې زړه سوري کا او دننه زما د زړه په نقطه کې وګوره بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارت اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کوري هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بت ته خدای وایي چې ستا زړه به بیا څومره بیمار نن ملک په 2 قهرونو اخته دی یو د ملک د خواصو زړه بیمار نه دی نو ځکه ورته لارم نه کولاوي دویم نن د قوم د مزاج نه غلامانه ذهنیت وته نه دی کوم قومونو چې ځان آزاد تصور کړ اپ دنیا کې قومونه وګڼلې کوم قوم چې ځان آزاد نه تصور کړي قوم نه ګڼلې عزیزانو چین تا نرستو آزاد شوه دی ځان آزاد تصور کړو تاسو وګورئ په دنیا کې یو عظیم قوم ګڼل کېږي هندوستان تا سره آزاد شوه دی چې ځان آزاد تصور کړو تاسو وګورئ دنیا کې یو قوم ګڼل کېږي ستا 38 کاله وشو چې تا آزاد تا تر ننه پورې خپل ازادي محسوس کړې نه ما خبر پوهیږم تا محسوس کړې نه تو مغه غلام نو غلام څه شي غلام خو یو خر غلام خر د مالک په خله چې په خر هر وخت بار واچي او اوس خر دا ویلې شي چې زه د شپې بار نه وړم ویلې شي تاسو د وطن خرونه وایي ما ته پته نشته خر ویلې شي چې دا شپه ده زه بار نه وړم دا ورځ ده زه بار نه وړم وګیم بار نه وړم خر دا ویلې شي نو ته په دې ملک کې خر قوم د سرمایه‌دارو د جایګیردارو خوښه ده چې هر ټایم کې راشي او ستا په ملا بار واچي او رستو نه لخته درکې ته به روانې غږ بند شي
تا محسوس کړی نه دي چې زه آزاد یم. نه په دې ملک کې چا دې محسوس کولو ته پرېښی چې زه آزاد یم. آزاد قومونه داسي لکه یو غلام راځي او د پیغمبر گریوان ته لاس اچوي چې زما په تا قرض دی، وربشي مې قرض دی. پیغمبر وی د حق بلکې داسې نه مړی ته صدر یا پړی ورواچولو هغه یې تاو. پیغمبر وفرمایل غږ ونه کوي، ګورئ د ده په ما قرض دی، د ده حق دی چې ما سره داسې وکړي. تاسو پوه شئ. غلام را پاسې په مسجد نبوي کې او امیر المؤمنین د عمر فاروق ګریوان ته لاس اچوي او منبر د اعلان دی راکوزي چې ښکته شه، ته حق نه لرې چې په دې منبر ته خطبه ووایې. ولې وی مال غنیمت کې صادر راغلی وي، مونږ لم یو صادر راکړی شوی، تعلم یو ستا کمیس اوږد جوړ دی، زمونږ لنډ. معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادر ایسته کړي. په دې منبر ته خطبه نه شي ویلی چې څو پورې دې زما تسلي نه. عمر فاروق وی زما زوی ته آواز کړ، زوی راغی ورته بچیا دا زما کمیس اوږد ولې جوړ شوی؟ وی پلاره یو صادر ستا خپلو یو ما تاله درکړی دی، نو ستا کمیس دې اوږد جوړ. غلام ته وی تسلي دې وشوه، ماله دې زوی خپل صادر را بخلی. ویلا اوس شو اوس خو جفه بغیر. عزیزا کم خلق چې ځان آزاد تصور کړي داغي جرأت او عزم بیا دای چې هغه د امیر المؤمنین ګریوان ته لاس اچوي او لاندې. اسلام اسلام شغل مو واحد. اسلام چې مونږ څومره وشرمولو دومره په 200 کاله دور حکومت کې پیرنګیانو نه وشرمولو چې مونږ څومره وشرمولو. دې خوا وګورئ، ابو بکر صدیق وفات کېږي، لور ته وصیت کوي چې زه اخري وخت خو زما په کور کې 15 څیزونه دي د حکومت او د بیت المال. 15 څیزونه، 2 جوړې جامې دي، یو د خامتا صدر دی، یو اوښه ده، یو د لرګي او لویه کاسه ده. دا څیزونه زما د مرګ نه وروسته فوراً 100 بیت المال کې داخل کړه. وی پلاره ولې؟ وی بچیا د بیت المال شی هغه څوک استعمالولی شي چې څوک د قوم خدمت کوي. چې زه مړ شم او زما د قوم خدمت منقطع شي بیا د حکومت شی زما په کور کې وجود دا حرام. وبکئ د وفات نه بعد 15 واړه څیزونه لور یوړه عمر فاروق ته داخل کړ. عمر فاروق وی الله دې رحم وکړي په ابو بکر، داسې ګرانه پوړی کېښوه چې په دې به عمل سو. تاسو وګورئ په پاکستان کې کلوړه ده او قسمه ده پکې د اسلام چې کلوړه ده او قسمه. وزیران الیکشن ته ولاړ دي، الیکشن د وزیر ذاتی شی دی، نو په ذاتی شی کې د سرکار موټر ولې استعمال؟ ته خو منبري ځان لګټې کړه، سبا به بیا ته وزیر کې. اوس بیا خبره ده چې خړ سیلاب پکار دی او یې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي مرګ مې لیده اشنا مې نه پخلا کوله. پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي مرګ مې لیده اشنا مې نه پخلا کوله. ما د دې قوم حال چې اوس بیا وکتو نو دوی له خړ سیلاب پکار دی.
لکه سیلاب چې راشي دا لوټي او کاڼي داسې هغه کې غړپ 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 په دې سمندر کې ټول ورته تاسو پوه شئ ته هغه وخت کې د سرکار شی استعمالولی شي چې ته د سرکار خدمت کې او د قوم او د ملک خدمت کې نو نن د سرکار موټرې په ذاتي کارونو کې ولې استعمالي تاسو خیال راځي وجه څه ده حکومت خو اعلان وکړو چې پیسو دومره پیسو نه زیات په الیکشن نه لګوي عمل په خلک ولې نه کوي عمل په ولې نه 15 لک روپے چا ورې دي د منبرانو کوړه چې دا 15 لک والا او ما د پاره کې ولې دین حکومت نه ده خبر دا ورته پته نشته دا ټول ماشینري ته پته نشته چې کروڑپتیان ولاړ دي او غریب ولا 15 لک روپے کوړه ورولي چې تما د پاره کې اوس چونکه هغه طرف ته سرمایدار دی څوک غاګل د دې داسې مثال لکه د غریب په واده کې چې ډزو شي پاغه داسې کیس رجسٹر شي چې په کلونو داغه غریب ځان نه خلاصي په کلونو ولی وای د پندت نهرو وایي په کلونو او د سرمایدارو په بنگلو کې دا د اورېدو خبرې نه دي دا د مانه د ملک ذمہوار سره تپوسو کی چې زه ورته په ګوته وخم چې ته پکې ناس نه چې د پلاني خان په کور کې کلاکن کوپی چلی دي الته چونکه صاحبان ناس دي ارته ال سروا دي او د غریب کټوس کړي نه زمون یو اشنا د داغه زوی شوی چرته یو ډزې کړي زوی وشنو ډزې کو د لاخ د خونه په دازوی ورانه کړ زه دې بنیاد وباسم زوی دې وشنو دست لکه یو ډزې کړو ترنه دا غزان نخلاص وای د ډز کړي وای په ایمان د تاسو د کلو خلق او د انګا بنګا ناس دي 24 غنټه غړمبار او غرزار نه دی په دې ملک هوبا چې پچا باندې صاحبہ ګوتا کې خوښه بیا ځان نخلاصيږي چې پکړای دی ور نکړه پرانا اورس په خروس ورېګه خلا کا څوک درته غږ عزیزانو وجه صدا چې ملک او قانون وی او بیا داغه خلاف ورزي ولي کی زکات عمر فاروق چواله شو حضرت علی راغه مال یو اسرا کې یو حکیم راوله اسه واغستو حکیم پس لاړ حکیم ځان پس راسور کو چنی بلاره ترالو حکیم ته وای چې موټر اسنه کوشه او بزخپل کلی وی چې ولی و عمر وفات شو و دا خو دش بیا باندې تا ته چا ویلی چې وفات شو ول بس حکیم صاحب نور باس مکه عمر وفات شو و ما به کوه و دا وګوره دا چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دی نو پردای چیلای پردای بوټي نشو کوي تاسو خیال را نو معلومیږي دا چې عمر وفات شو چې مدینه ته راورسېد نو عمر رښتیا وفات شو په چینوي حکومت ولیو ځکه چې عمر د خدای نه یریده نو بنی آدم خود څه کوي چې چارپایم تیاری چارپای نن د دې خلق پړه کې د خدای یاره نشته د دې اسلام چغې چې دی زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل عجیب اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا اور پسرونوں کے در کفر بازاروں میں لگے چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہ داغد رسول اللہ دا زمانے منافقان دی
چې پترخونو کې به بوتان نیولیو او پیغمبر لبراله په ظاهر به دعوت اسلام کولا. دلته یو د بیډي منبرای ته ولاړو دا د چواړیانو جمعداران چې مال رااله ویږي د منبرای ته ولاړ دی مال تاسو کې منبري ضرور راته وی اسلام د پاره ولاړ دی اسلام نو مال اسلام مو سوینو ته راغی اسلام د پاره نو عزیزانو عرض مې داو چې کوم قوم خدای پوي کړي نه ا بندل شي د کوم قوم ذهنیت چې غلامانه اسو کی دا غلام ذهنیت قوم دی دوی خان او نواب ته نشته د دوی داسې مثال یو بادشاہ په لار روان یو فقیره خزه ولیده چې خیر غوښتو بادشاہ چې کتلی دي نو ډیره خستاو ځوانه خزه وا حکم یو کو چې دا خزه ونی سيو دربار ته راو خزه ونی و دربار ته بوتله چې دومره خستاو ځوانه خزه ده او دا خیر غواړي بادشاہ په بیګاله نکاح وکړي یاد بمنی تاسو ته څه یاد خپنه یاد بمنی چې په پاکستان کې دا لوبم شوی چې د چا خزه به خستاو کته شو نو به د ماما کور ته وته شوی دا لوب د برسر اقتدار خلق سامنے پردې لونه به کور ته وته یو میاشت په کور کې دې د پاره عدل فاروقی پکا عمر فاروق څه خبره وکړه بادشاہ د نکاح سباش پیلا بادشاہ ورته وی راځه ما سره روټه خورا ول زما نه یو ورځ چې بل ورځ چې درې څلور ورځې تیرې شوې بادشاہ خیال وکړ چې دا خزه خو بدل وګم مړ دا روټه ما سره ولې نه چرته پټ ورته ولاړ دی تی بار وته دی او پټ ورته ولاړ دی چې دا کیسه روټۍ څنګه خوري چې بادشاہ بار وته دی د روټۍ ټوکړي ټوکړي کړي دا او د الماری په تاخونو کې خېدا او یو تاخ لودريږي خیر اوري خدای مبخا روټۍ راو خیر اوري خدای مبخا بل خیر اوري خدای مبخا بیا ورته کینی بادشاہ و د چا چې مزاج څنګه جوړ فطرت څنګه جوړ اګه د بادشاہ غيږي تراسي مزاج نه بدل تاسو خیال د دې مزاج د خیر مار دی نو د دې مزاج د بادشاہ په کور کوم بدل نو طلاق ولا ورکړی دا مونږه زمون مزاج نه بدلی مونږ دا محسوس کوو نه چې مونږ یو آزاد قوم دا مونږ نه محسوس زمون مزاج دا لکه یو بوډای خزه وا بار غره ته تل زمره مړاو یو بچی پات ا بچی دی راوست او خیال یو چې دا ماشوم دې مړ بشي د دې یو چيله ودا چيله سینې ته بیا چولو او داغه پای به راودنو غټ چيله ولاړ دا بوډای چرته بار تللی د زمری چې خیال کړی دی چې ستا کار خو چيله خړل دي ورته قتل خو نه دي مزاج دې دار نو صرفه به ولیکه په ورټو کړی دی او چيله دانګ دانګ بوډای چراله سګوري چې چيله ټوکړي ټوکړي پرته دا زمری خړل نو ورته درې دا زمری ته وای چې غزیت بدرها وغدرت فيها غزیت بدرها وغدرت فيها وانت لشاتنا ابن الربيب وظالم دغه سینې په دې سکلیو ته په لوي شوی نو ته خود دې چيله بچوي نو مور دې څنګه وخړا مور دې بیا ورته اذا كان اتباع سوء اذا كان اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب د چا چې فطرت ګندای او پلیتی داغه کا کروڑونه تربیتونه په صحیح طور باندې وکي خپل فطرت نه باز نه د زمری مزاج چونکه چلای خړل دي کله غا داغه د سینې په وسکل او ماګه سره عزیزانو زمون مزاج د غدر ګرځیدل
او مزاج زمونږ د ظلم ګرځي د کمی سینې پای چې مونږ سکلي مغې سینې سره غداري نه تاسو خیال نو عرض مې داو چې تاسو یو قوم یو تاسو محسوس کړی نه ده چې مونږ آزاد کو او مونږ د چا غلامان تاسو وګورئ الیکشن د چا غټي به سو بیلی به سو وزیر کیږي بسو مزه بسو او مړ کیږي پکې سو نو زه خو ځکه وایم چې خړ سیلاب دی غریب ولا اول زما وسره یو غریب ژوند دی نه ټول ګن تاسو ګورئ والله چې تاسو کې زمیر دی زمیر دا بادشاہان او رئیسان د زمانه به ستاسو په کوڅو کې لوګړي کې دی به او تاسو کې زمیر یو سړی ما ته حاجت دی مال برازي زما ولې دا ډېر بې زمیره آئنده ما ته امید نشته دې قوم نه چې دا بم چرته د انسانانو په صف کې یو باشعور ملک او باشعور قوم وګڼي ما ته دا امید عزیزان عرض دا چې دا ټول کمه د دین کوم کې دین وای نو مونږ به نه غلطه پروا به مونږ کې دین نشته وقتی طور د دنیا سپی چرته چې د مرداري بوی راځي هغه طرف ته ورپسې منډې وو مونږ کې دین نشته او د الله د دین د پاره مونږ کې جذبه نشته ابراهیم علیه السلام وګور جذبه ده نو پلار سره څه چل جذبه ده قوم لاړو میلې ته او د تبر راواغست او کوټې ته ورننوت ټولو بوټانو نه سرونه غوست او بیا تبر یوړو د دې غټ بوټ په وګای کې کمره کې غیر چاپیر بوتخانه لګېدلې ده ټولو بوټانو نه سرونه غوستي او تبر د غټ بوټ په وګا او به کوي داسې او به بوت سره دا کار کول ګران دی غریب سره تکړه چانم سترګ نه سوځي سرم ته پرې کوي په ګولای مولای کورم ولورانوي په جمعات کې کېړایم پټوي کنه جی دا دې قوم د کېړو غلو نسوګ للاري شکول غلو نسوګ کوټي سورې کول دا غلو نسوګ جوارګر سوګ دي بټیرباز سوګ دي شرابیان سوګ دي زناکار سوګ دي په صدر روډ باندې دا ترکه اس په دې چاګر دسو دا معزز قوم دا لا چکینی شریف سره یعنی خزا ور سره بربند رواني سبا وړاندې رستوي په ربرونه تړلي بوجای ته جوړ کړی شریف دا شریف ته مونږ رزيل دا شریفان د چا چې خزه ولونه ټوله ورځ د ګډو غوندي په سرکونو ګرځي دا شریفان دي او که زمون خزه په برکو کې ناست دي یا په کورونو کې ناست دي مونږ رزيلان بیا دا قوم د دې سرمایه‌دارو د پر مام نه معاف کړ یو غریب سړی ما ته خط راولې غلو بیا ورپسې راځ غریب سړی چونکه د یو خان چمچا داغه تالی سټ ویجی ما ورېدلې دي چې د بجلیګر مولانا صاحب کور کې وی سی آر نالیه یو نه ده او دا مې موریدلی چې ستا کور کې د انګریزانو لباس خزي راغلی ماته دا غریب نو زه هم تا خدای پیژندل خدای پیژندلی چې د دوی نه سپي جوړ کړی دي سپي او دا سرمایه‌دار والا په سرونو امتیازي کوي د دوی په اجرو کې جاروګانې وایي د دوی لاسونه توبه اچوي دوی چې ډلې راولي دوی ورته چیلمونه راکوي دا پیژندلی
نو یو ډاکټر ماته وی ماته خدای دې ستا بنیاد په دا مولاتو وباسي کل یوم بتر دے تی بہتر کے وی دا وایي چې خدای ښکرونه یې وکړي لکۍ وکړي په څلور بولي کې بیړي غرقه کې ته پاګلې که دماغ مال واقعي دا خدای پېژني د دې خاطر مام نه تاسو پوه شئ کاره خبره ده زما کور ته ښځې واستوئ وګورئ زمونږ ښځې څنګه لباس ما کور کې وګورئ که ټي وي را کړئ یا وي سي آر را کړئ وګورئ دا خبره دا هغه خبره نو عرض مې دا و چې دې قوم د لاسه پیغمبران روغ زړه نه دي تلي ولې دې قوم په موسی علیه السلام الزام نه لګولی چې خدای صفایي وکړه قرآن کې راغلي دي وکان عند الله وجیها دې قوم د عیسی علیه السلام په مور الزام نه لګولی او که نه همدغه لینډ مونږ را روان یو که نه مونږ دغه یو که د نکاح او د غور نکرک په نوسي کې نه وای زه په راستۍ چې طالب ماته وي مولوي صاحب زمونږ د مشرانو کې چېرته کافر تېر دی مال ډېر ویل اوس پوه شو مال ولې وی ما کې کله د خر رګ ټوک وی مال چې دا چل څه دی خو پوه شوم چې والله ممکن د کافرو رګ راغلی هغه مزاج قوم دی د عیسی علیه السلام په مور الزام چا ولګولو چا ورته وویل چې ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه دا ولې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی څوک وایي عزیر علیه السلام ته د خدای زوی چا وي عیسی علیه السلام ته د خدای زوی چا وي بیبي مریم ته د خدای ښځه څوک وایي دا څه تعجب خبره نه نن هغه خلق چې د چاړو کې لږ درد او د خدای دین ستا دروازې ته دروړي کنال د خدای دین ستا دروازې ته دروړي نن په هغې قوم په هغې پورې مسخرې څوک کوي ټوکې ورپورې څوک کوي د بلې دنیا نه تبلیغ والا راغلی دي ستا کیسې دا هغه قوم نه ده چې نوح علیه السلام کشته جوړوله دا څه کوي طوفان را روان دی غر کېږي دا وګوره طوفان را روان دی او غر کېږي مونږ به مړه راځه دا هغه قوم نه دی چې په قبر ملا تقریر وکړي چې لړمان دي ماران چې را روان بیا مسخرې کوي ملا صاحب دا لړمان به څومره وي غټ به وي که واړه به وي خاماران به څومره دا هغه قوم نه دی چې خپلو کې کښېني وایي ملیانو لا خو نور څه نه ورکړي خو ماران دي او لړمان دي او ماران دي او لړمان دي نو دغه ټایم کې یو مچای ځان سره ساتي او په دې سټ کې ورته او چې ټک ورکړي ته د بیا منډې ګوره او د دا ټوپونه ګوره وایي راشه دې مچای ته ټینګ شه نو هغه لړمانو جواب به بیا دا خو ده سره داسې چې اوس زما په لاس کې خو څه زوري که او چې وایي لړمان دي او ورته یې راوینیسئ او چې رای وني او مچای ورته په دې شونډه کې څنګه هغه لړم دې ومنلو که نه د ایوب خان په مارشل لا کې آرډر شوی و چې پایو دکانونو مټیانو ته جالی ولګوئ بجلیګر کې زه ومنو کاله باړی کې یو پایوالا ما ته وی چې په قبر مې تقریر کړی وی چې دا لړمان رښتیا دي مالا وی دا ملایکې به هم رښتیا راځي مال راځي خو پیغمبر ویلي وی څو به یي مال دوه وی بس خیر دی که مال ولې وی زه د خپلو لاسونو کې دومره زور دی چې دوه ملایکې به هلته درته لړم با ټیک دی خدای شان ته ګوره د صدر ایوب مارشل لا ولګېد چې مارشل لا ولګېده په لار تېرېږم اوس دی لګیا دی صاحب جالی لګئ د پیو دکان مال کیا کرنے وہ کیا کرنا جالیاں لانا نا بھائی کیوں خیر ہے نہ لگانا کس طرح نہ لگا فوجی پہ پھر دے فوجیان گردی کی جنگلے لگا ہوئی مال کتنے فوجی آئے وہی کہا نا یار میں یار تو دو فرشتے دا جواب کر سکنے تو ایک فوجی دا جواب نہیں کر سکنا ورتلہ خود یقینی دی نو پتہ بدا ته په دنیا کې د یو سپی جواب نشي کولی نو په قبر کې به د دوه ملایکو جواب څنګه دا ساقل او بیا د پاکستانیانو تیسمارخاني خو ما لیدلې ده د دوی خو هېڅ توره زه نه منم هېڅ په کور کې زمري دي په کور
ما بار د دوی توره نه کوله تکړه دي په کلي کې کوڅه کې خوار له غریب له دې له ډېر تکړه دي بار د دوی توره ما نه دي کلمه هم نه ده بله خبره ده چې تاسو پښتانه ځان ته خالد بابا اولاد تاسو توره ده چې الیکشن کې یو سره مرګره بل ډاز بیل ځان پکې مړکا خزه دې کونډه مور دې بورا بچی دې یتیمان او خان به د خیر په غونډه ناس کې استاد پکې د پلار بیړي تماشا کخته دې نورم تبا ابتدا عقل سترګې مړندې شه ولې کې عقل نه راځي په پردي ویر کې کم څه ولې او باسي بدبخت وکړه خانان د خیر په غونډه ناس کې تاسو د سپو غونډه په جنگ کړی کوم اډو کې در تر غورځولې ده چې تاسو د سپو غونډه په جنگ دی وجنه لږ عقل وکړئ لږ سوچ وکړئ فکر وکړئ بدبخت و چانه چې تاسو له قسم در چې ته خو ټرایل یو دوه ورځې لاړ شو په بیټک کې ورته کېنه او ورته وایي چې زه به یو میاشت دلته ډېری یم ډاکټر راته ستا ځای ښودلی چې د دې ځای آب و هوا ښه ده که ته یې پرېښوې راشه ما نه دا ګیره که نه بیړي دې غړ کړه چې تا دوه ورځو لا هلته نه پرېږدي نو خپل کور ولې ورانې او خپل کور ولې تباه عقل وکړئ بدبخت عزیزانو سو پورې چې په دې ملک اسلام سره ټوکې او مسخرې نه پرېښولې شوي د دې ملک تقدیر نه بدلي ملک سره ټوکې کېږي دین سره ټوکې کېږي دین سره لوبې کېږي د دې ملک تقدیر نه بدلي دې ته سوچ یو درد یې پړه کې پیدا کا که مړ شوم نو په کار به ځم چې هغه د دین ده اطمینان د زړه په بل څه کې والله که شته سوا د دین که شته اطمینان نشته او هغه د دین ده الله دې ممکن پیدا الله دې ممکن پیدا عزیزانو سهار رانا یو افسر تپوسو ما ته ویل مطمئن نه دی ړم پریشان یار ما ورته وی چې ړه دې پریشان وي چې ما تا کې غرور دی تکبر دی دا وبا سمجھو وی دا به په څه وځي مال دې تبلیغي جماعت سره یو 3 ورځې ورکاو چېرته په جومات کې سمله په ځمکه او په خپله کټوۍ په خکه او په خپله جامې ووینځه که دا تا نه ونوتو نو راشه زه به دا مولاتوب بیانم نو سبا نه قص کړی چې ټوټي علم او زه مدرې عزیزانو الا بذکر الله د خدای قانون دا چې دړی اطمینان چې دی صرف د خدای په یاد کې او د خدای یاد اله کېږي چې ته خدای له وخت ورکړي نن ستا ټول اوقات دنیا له ورکړلی شي خدای له وخت ورکوي کینی والله بیا بجاړ نن په دین پورې خندا کوئ داسې بجاړئ لکه د نوح علیه السلام قوم چې طوفان راغی هغه خلک چې یو بل باندې بیټېلې والے او په اهل دینو پورې به خندل ای چې راګیر شو 6 میاشتې باران 6 میاشتې یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي تور غرم را پرېږدي ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټولې او اسمان به د پاس نه راغی نو دا لاشونه د دې خلقو بیا د اوبو د پاسه ګرځېده او بویونه تاسو پوه شئ که راغی یو ځل د خدای ګرفت والله که بیا خلاص واخر دعوانا نن بیا د قوم د تقدیر پاڼې بیا اورېدلې دي او قوم د تقدیر سره بیا لوبې کېږي ازمایلی شوي خلک بیا راوتي دي چې عزیزانو ما وړاندې هم ستاسو ډېر خدمت کړی او بیا دې کوم نو د قوم مزاج ګورئ د قوم حالات ګورئ تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا وي چې د ښې ورځې په تمه کېږئ مه ښه ورځ به دا قوم په دوربین کې نه ګوري په دوربین د کوم قوم د تقدیر سره چې په دنیا کې اهل دنیا او سرمایدار لوبې کوي هغه قوم به ښه ورځ نه او بیا چې کوم قوم کې ضمیر نه کوم قوم کې کرکټر نه
کردار نه و پکې د هغه قوم حالت نشته. عزیزانو د حالت د هغه قومونو ښیي چې کوم قوم کې کردار وي، کوم قوم کې ضمیر وي. تاسو وګورئ قرآن کې راغلي دي چې د اصحاب کهف سپی چې دی دا ډېر عظیم وفادارو. علما لیکي چې دا به هم جنت ته ځي، سپی به هم جنت ته ځي. د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه دا وه چې د اصحاب کهف سپی هغې په غار کې دننه و، دی ورته د غار په خوله کې ناست و، د لوږې هلاک شو خو د هغې څوکیداري پرې نه. تاسو خیال را هلاک شو خو د هغې څوکیداري پرې نه. نو د دې وفا په وجه د اصحاب کهف سپی به هم جنت. نن ته د خپل ملک د دنیا وفا وګوره. یو دوه دوستان په لاره روان وو، خوب ورغی. چې خوب ورغی نو یو ونې لاندې څملاسته دواړه، چې څملاسته نو زمری پرې راغی. چې زمری راغی دا یو ویښ و یو وده. دې ویښ خیال کړی دی چې دا خو زمری دی او د زمري کار چې دی ماتول دا خو به ما تباه نو منډې کړي. اوس دا خیال نه دی کړی چې دا ملګری خو مې پاتې شو رانه خوده دی، خو ده ځان بچ کړی دی، منډې کړي دي او پاس ونې ته ختلی. چې ونې ته ختلی دی پاس نه اوس ګوري او دا زمری راغی د سړي نه ګیر چاپېر تاوېده، دم ځان داسې نور مړ کړو، په دې غوږ کې ولا پوزه وواله او ترې لاړ. زمري به خیال کړی چې دا مړ دی. پاس نه ورته کینډیډیټ صاحب ووایي چې کینډیډیټ پېژنئ؟ څه ته وایي؟ ما خو درته چې چېرته د خدای ساده د لمخ کې سخت نو څه پوهېږي زما په دې خبره. کینډیډیټ صاحب ورته پاس نه وایي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووایي؟ نو دې لاندیني ورته وایي چې دې زمري راته په غوږ کې وایي چې دوستا باشد کے گیر دست دوست، دوستا باشد کے گیر دست دوست، در پریشان حالیو درماندگی. وی اشنان دیز مری راتا پا غوږ کې ہوئی چې دوستا باشد کے گیر دست دوست، دیز مری راتا پا غوږ کې ہوئی چې دوست هغه دوست دی چې د بل دوست لاس ونیسي د پریشانۍ او د مصیبت په وخت کې. دا ستا څنګه یارو چې پتا سخت رااله نو دی درنه ونیله وخت. وی دیز مری راتا پا غوږ کې دا وایي چې دوستی خدا معنا چې سخت رااله او تکلیف راغی نو تی په ځای پرېښوی او دی درنه ونیله وختو، نو دوستی دې ته. عزیزان تاسو زما نه هم په دې خبرو ښه پوهېږئ. موجوده وخت کې د ملک په 16-15 ما نه هم ښه پوهېږئ. د خپل ګریوان کې وګورئ او بیا د دې خلقو مزاج وګورئ. نن د ملک نه د انصاف جنازه وکړه، نن د ملک نه د انصاف جنازه وکړه. انصاف زما اهلی او نا اهلی دا د خدای په لاس کې ده که د بني آدم په لاس کې؟ دا د خدای په لاس کې، دا د بني آدم په لاس کې نه. نن ملک نه داسې شی جوړ هو به هو چې ورته ګور لکه ټوکې لوبې مسخرې. مونږ چې واړه راغونډ به شو نو باچا لوبه به کوو، یو به باچا شو، بل به وزیر شو، بل به انسپیکټر شو. باچا لوبه به م کوله او چې ماښام به شو ټول به کورونه ته. نن هغه باچا
اهلیت او ناهلیت چې ده دا د هر انسان د خدای په لاس دا د بنی آدم په لاس نن ملک نه د مولا زویو الکانو سره لاړو ښکار چې ښکار لاړو نور څه ورته میلاو نشو ګیدړي ونیشو نور الکانو ورته وی کې دا هو ګیدړ دی مردار دی هغه څوک وایي چې مردار د مولا زوی زېما و حلال او مردار تاسو پیژنئ حلال اوس مولا چې یو شي ته وایي چې حلال دی هغه څوک آرام او چې لا بیا د شورا منبر مولا وي بیا څوک آرامولی شي ویل بالکل حلال دی وی راځئ چې پلار نه یې تپوس پلار ته یې راغلی میاں جی ګیدړ حلال دی هغه ویل مردار دی کوئی لکھنے کے حلال سو کوئی کیا حلال دے مردار اگر جی تواڈا برخوردار نور جمال لکھنے کے گدڑ حلال استاذ ویلی دی کیا حلال وہ اچھا